څه شوي مورې؟ سترګې دې ورته خلاصې پاتې شي. ډېره ښکلې ښکارې. څوک دې راته نظره نه کي؟ ما تیاره کړې ده مورې. یوه آفریني خو ماته م راکه. خور دې زره ښکته راوله. سمه ده مورې. راځه خورې راځه که نه، یو انځور خو باید درنه واخلمه. لږه مسکه. خورې لاسونه خو دې پورته که. څومره ښکلې نکریزې دې ایښې دي. ډېر ښه. راته یې وښایه. اوس باید دا انځور اوښې ته ولېږم. نه وبخه مې لېږو. څومره ښکلی انځور دی، وګوره خورې. راځه دیواکره ورور، راځه کښېنه راشه. صبر بخیره غواړم. کښېنه وروره. حالا نو وروره زر مې ګیره کمه که. یو خو حسینم د موټر سایکل له امله ناوخته شو. اول اندېښنه کوې وروره. ښه ده ووایه چې برید دې څنګه جوړ کړم، دا راته ووایه. برېتو ته به پورته هم نه ګورې. خدای پاک را کړي دي. دا مې ورېنداره ده که نه؟ دا خو ډېره ښکلې ده. وایي ګورم. واه ډېره ښکلې ده. ته یې وګوره که نه وروره. څه خبره ده دیواکر وروره، ته خو ډېر بختور یې. اوهو ما ته یې هم وایي ګوره ته یې وګوره. اوهو زما دیواکر ورور دی که نه، نن یې واده دی پوهېږې. اوهو دومره ښکلې. دا دې له کومه پیدا کړه؟ اوهو دا دې لوی الله پاک مهرباني ده. بلې بلې اوښیه. زما حیرانوونکې ډالۍ څنګه وه؟ تبکي خور مې د ښکلې شهزادګۍ په څېر ښکاري که نه؟ هو ښه اوښیه. ستا لپاره یوه بله ډالۍ هم لرم. له واده نه مخکې تبکي خور سره مې د وروستي ځل لپاره خبرې وکړه. نه هغه اوښ سره مې خبرې وکړه. ادیتي زه څه خبرې وکړم؟ خورې د واده نه مخکې وروستی چانس دی. له دې شپې نه خوند واخله. خبرې وکړه که نه؟ بلې بلې ووایه. هغه په اصل کې زه غواړم چې تا نه مننه وکړم. د څه لپاره؟ هغه زما مخکې هم څه ووایه. هو هغه ته زما ژوند ته راغلی د دې لپاره. یوه خبره څو ځلې کوې. پرون شپه دې په پیغام کې هم دا خبره لیکلې وه که نه؟ هو هغه په اصل کې درنه یوې بلې پوښتنې لپاره مننه کوله چې ته زما د کورنۍ ته زما د کورنۍ څومره خیال ساتې د هغوی په اړه. لږ یې زر ووایه که نه. په یوه خبره ټوله ورځ تېروې که څنګه؟ ولې راته داسې ګورې؟ ته نه په غوسه کېږې که څنګه؟ بخښنه غواړم. هغه ما وویل چې ته زما د کورنۍ په اړه څومره پام کوې. ته ډېر ښه انسان یې دیواکر جانه. زه ډېره بختوره یم چې ته مې ژوند ته راغلې. ته ټېله کړم ورور جانه. ستا برېتونه برېتونه به دې بیا راش نه شي ورور جانه. اوښې مې څه ویل؟ موبایل بند شو. راکه زه ورته بیا زنګ وهم. ادیتي هغه ته مزاحمت مه کوه. اوهو له
اوس نه مې اوښې ته دومره اندېښنه پرېږده چې ور راشي بیا دومره وځورومه چې له واده نه ډېر زما خبرې په یاد ولري اورا خورې اوښه مې هېڅ نه ښکاري اوهو قمخله هلته وګوره پاس باندې اوه مطلب د هغه مخ نه ښکاري کله چې دا ګلان لرې کي نو بیا خو به یې مخ ښکاره شي کمعقله موره اوه سانجو د غاړه ګلان راوړه څه خبره ده زه درته ډېرې واړینه خبره کوم ته ښکته راشه بیا به خبرې وکړو راځه اوهو خبره خو واوره که نه راشه خیک جانه ډېر په خیر راغلی تاسو ټول ستړي مه شئ خیک جانه زموږ زومجان چېرته دی زویا په خیر راغلی راځه یوه شیبه شوپا زویا یوه څوکۍ راوړه خو پلاره راوړم یې یوه شیبه اوس به راوړو راځه زویا پام کوه راځه اوهو صبر وکړه ودرېږه زمجانه ولې دومره بیړې لرې لومړی خو دې خپله ښکلې څېره ښکاره کړه که نه بیا دننه لاړ شه زمجانه څېره دې وښایه که نه اوهو ګرانه که غواړې چې د ناوې څېره وګورې نو لومړی دې د خپل مخ نه دا ګلان لرې که او په رښتیا هم هېڅ ګټه نه لري دوی خو د دننه نو پرېږدي چې لاړ شي او دا چې خور ته مې ورشي همدا لاره ده ګلان خو باید له مخ نه لرې کړي ای زما خدایه خورې دا څه رقم ښکاري غلی شه اوښه ته خو ډېر ښکلی ښکارې په اصل کې ډېر ځوان ښکارې همداسې نه ده راځئ چې دننه لاړ شو راځئ ډېرې ټوکې مو وکړې راځئ خیک جانه راځئ زوم جانه راځه اوښیه راځئ چې لاړ شو راځئ پانډټ صاحب میوه هغه له چتروي دي لور دې راوبوله ښه پانډټ صاحب وروره اوس خو په راتلو کې هم ځان کوي وبخښې لنډه شوپا خور ته د غږ کا هغه ده اوښې مخ خپل بریتونه لرې کړي دي لومړی یې مخ وګوره بیا وروسته ورسره واده وکړه خور جانې د ناوې او زوم څادرونه وتړئ
اوس د ناوې او زوم په غاړه کې د ګلان اچولو لپاره پورته شي. اوس د دورو وخت را رسیږي، خو مخکې له هغه نه د اوو دورو او ژمنو سره چې ناوې او زوم یې له یو بل سره کوي. په هغه کې به لومړی ناوې وایي ووایه لورې زه مې خپل خاوند ته د یو ښه خاوند په توګه قدر او عزت ورکوم. زه مې خپل خاوند ته د یو ښه خاوند په توګه قدر او عزت ورکوم. زویه ته مو وایه زه مې د خپلې مېرمنې نه ښه ساتنه کوم او ټول عمر به یو ځای اوسو او له یو بل نه به ساتنه کوو. زه مې د خپلې مېرمنې نه ښه ساتنه کوم او ټول عمر به ورسره یو ځای اوسم. لورې ته مو وایه چې زه مې د خپل خاوند نه ښه ساتنه کوم او ټول عمر به ورسره یو ځای اوسم. زه د ژوند په هر غم او ښادۍ کې د خپل خاوند سره ګام په ګام ځم. ته ووایه زویه چې زه د ژوند په هره لاره کې خپله مېرمنه هېڅکله یوازې نه پرېږدم. هو یوازې نه پرېږدم. لورې اوس ته ووایه چې زه د خپل خاوند هر اړیکه د زړه له کومې منم او ټول عمر به د هغه د خپلو خپلوانو قدر او عزت کوم. زه د خپل خاوند هره اړیکه د زړه له کومې نه منم. اوهو ستا په قسمت کې کنه هر څه بند کېږي. ستا دا ساعت چې دی کنه د دې ستا نه پوره یو ساعت وروسته که ځکه چې ستا ژوند هم همداسې مخکې ځي له وخت نه وروسته. هسې ښه خبره ده. اوس به د لنډ قد سره تو لا هم شي که نه څومره ښه جوړایي. زویه اوس تم دا ژمنه وکړه چې د خپل خوشحاله او ارامه ژوند لپاره چې مېرمنه د هر څه وایي د هغې خبره به اورې. زه نه اورم. هېڅ هم نه اورم. خدای دې دا واده واخلي تاسو څه حال اچولی. دا ټول ژمنې دا ټول دودونه دې ور واخلي. اوهو تر څو چې د دې خبرې خلاصېږي که نه نو زه به بوډا شمه. زه دې نیم ژبې جلۍ سره چې نیمې نیمې خبرې کوي واده نه کوم. لیواکره دا ته څه کوې زوی جانه لیونی شوی که څنګه؟ پلاره که زه له دې سره وسم نو نور به م لیونی شم. اوهو له کله نه مې چې دا ژوند ته راغلی ما ته ژوند ډېر ستونزمن شوی. په مندر کې زما د ملګرو په وړاندې په بازار کې په هر ځای کې د ټولو په وړاندې رشخل شوی یم. دا چې خپله خوله خلاصوي نو زه اړ کېږم چې خپل مخ پټ کړم. اوهو خلک په ما باندې خندي د دې له امله. اوهو د دې د نیمو نیمو خبرو له امله. نور خو پرېږده پلاره د دې له امله زما بریتونه وخیل شول. زما بریتونه او د دې غرور ته خو وګوره پلاره. په دې کې دومره ډېرې نیمګړتیاوې دي مګر بیا هم زما یوه کوچنۍ نیمګړتیا نشي زغملی. له قصده دا ټول کارونه کوي چې ما کمرولي. زما په وړاندې په جګو پوندو څپلیو کې راځي. اوهو ډېر خوند پرې اخلي چې په ما ملنډې ووهي تر څو ما ځان ته کمرولي. وګورئ دې سره پوستېدو زما ژبه هم بندېږي. اوهو زه دې نیم ژبې سره واده نه کوم. زه لاړم.
زه ولدي ده پرېمې ده پلاره پرېمې ده چې ولاړ شم نه کېنه ته غلط فکر کوي زویا هغه نور د جګو پوندو څپلۍ نه پخو کوي هغې خپل ټوله څپلۍ ایسته غورځوي اوهو کله دې نیم ژبې له واسې پوره وینم ما مې ایسته غورځوي نه تا تېروتنه کړې زویا تبکي خو ډېر ستا درناوی کوي هغه داسې هېڅ کار هم نه کوي چې له امله ته خفه شي زویا زویا هغه به تا ډېر خوشحاله وساتي او څه چې ته وایې که نه هغه به هماغسې وکړي زویا داسې مه کوه که نه اوهو تاسو نور بس کوئ دا ته څه وایي د وینیم ژبې جلۍ سره د چا زړه ښه کېدای شي ووایه ته خو پوهېږې که نه پوهېږې چې ته څه وایي دیواکره ته څه وایي هغه هم د واده په ورځ مورې ته خو مې پرېږده عددې درته وایم غلی شه خیر ده د دې په خبرو مه خفه کېږئ اوهو دا خپلې خور سره مینه کوي نو ځکه ورته ووایه داسې مه کوه زویا ته څه غواړې راته ووایه زه یې درته درکوم ښاغلی مشره تاسو ګوره زویا دومره ډېر میلمانه او خپلوان دومره ډېر خلک راغلي بده خبره ده ښاغلی مشره خیر دی ته دا پوه که څنګه یې پوه کړو په زوره یې واده کوئ غلی شه اوهو ولې زه غلی شم اوس زه نه غلی کېږم اسم دا اړیکه زما په خوښه نه وه هغه خو ستا لپاره غلی وم نوره حوصله نه لرم ته یې نیمګړتیا پټولی شي زه او زما زوی نه راځه زما خبره خو واورئ څه شوي ما ته ووایه کومه تېروتنه شوې زه بښنه غواړم مګر زما په خبرو باور وکړئ زما تبکي به ستاسو د لور په څېر وي هغه به ستاسو ډېر عزت کوي هو زما لور ډېره ښه جلۍ ده هغه ډېره بختوره ده کله چې زه سهار دندې ته ځم او د هغې څېره وګورم نو زما ورځ څومره ښه تېرېږي زه یې تاسو ته څنګه ووایم هغه چې هر چېرته ځي ځان سره ټولې خوشحالۍ وړي بس تاسو دا اړیکه له منځه مه وړئ ښاغلی مشره خیر دی عذر کوم ته خو خپله یوه ښځه یې له تاسو نه نور څوک ښه پوهېدی شي هو تاسو خو پوهېږئ که تاسو داسې تش لاس له دې کوره لاړ شئ نو موږ به ډېر بدنامه شو خورې ستاسې د نوم ساتلو لپاره زه مې د خپل زوی ژوند تباه کړم ها سمه ده چې لږې پیسې ګټي او ونه یې لږه ټیټه ده زما په زوی کې خو نور کمای نشته ښکلی دی ځوان دی د داسې هوښیار زوی لپاره داسې انګور راولم نه دا واده نشي کېدی راځئ چې ټول لاړ شو نه ورور جانه صبر وکئ تاسو ټول صبر وکئ هېڅ هم نه دي شوي ارام اوسئ اوهو لږ شربت دی ته راوړئ اوهو د اولادونو تر منځ خبره وه هر څه به ښه شي تاسو اندېښنه مه کوئ خیر دی درته مې وویل چې واده نشي کېدی تاسې لاړ شئ چای خو پرېږده د دې کور اوبه هم نه څښو زه تاسو ته عذر کوم پښو ته هم ټیټېږم پلاره زویا خیر دی زویا زه درته عذر کوم واده داسې په نیمه کې مه پرېږده ښاغلی مشره تبکي ښه کېږي د هغې درملنه روانه ده ډېر لوی ډاکټر د هغې درملنه کوي د هغې ژبه به هم ښه شي وینا به یې هم ښه شي اوس خو یې له پخوا نه هم ډېره ژبه ښه شوې ډاکټر ویلي چې هغه بیخي ښه کېږي هغه خو اوس ورځپاڼه هم لولي هره ورځ یو ساعت لولي پرته د بندېدو نه پرته له دې چې ژبه یې بندې شي ته باور نه کوې که نه یوه شېبه صبر وکړه پونم جانې لږ زر لاړه شه ورځپاڼه راوړه خیر دی تاسو لاړ نه شئ صبر وکئ خیر دی مزه صبر وکئ تاسو صبر وکئ هېڅ خبره هم نه ده زوی هغه داسې ده چې لږه ډارېږي د نوي خلکو تر منځ چې وي نو ژبه یې لږه بندېږي په خپلو منځ کې چې وي بیخي سابق خبرې کوي نور هېڅ هم نه ستاسې په مخ کې د هغې ژبه بندېږي خیر دی تاسو مه ځئ زویا هغه داسې مه پرېږده او مه ځه زویا د هغې نه مه ځه خیر دی زویا زما د لور زړه به مات شي ته چې هر څه غواړې ویې وایه زه به یې درکړم که ژوند مې وي درنه به یې قربان کوم مګر دا واده له منځه مه وړه زویا ښاغلی مشره تاسې دا پوه کوئ خیر دی تاسو دا پوه کوئ اوهو دا به
حال څه پوکي زما زوی واده کوي دی خو نه کوي یو ځل یې وویل چې جلۍ نه خوښېږي نو نه یې خوښېږي دا تاسو څه وایئ موږ د کوم څه پټ کړي وو که څنګه چې دا ناڅاپه د هر څه کېدو نه وروسته تاسو وایئ چې زموږ ناوې نه خوښېږي ای جلۍ لږ په ادب سره خبرې وکړه او په یوې خبرې ځان پوه کړه کله چې له بازار نه کالي یا کوم څادر اخلو او کله چې مونږ کور ته راشو بیا هغه مو خوښ نه شي نو مونږ هغه بیرته بازار ته وړو او بیا خو دا جلۍ ده د ټول ژوند خبره ده چې نه پوهېږي نو هېڅ مه پوهېږه ځان سره یې وساته راځه چې ځو دا واده مه خرابوئ بیرته مه ځئ که دومره ځان ټیټ کړې نو ستا ملا به په درد شي پلاره څلور ورځې به له کاره پاتې شي او له بلې خوا به مې مور په غوسه وي راځه پورته شه ته اندېښنه مه کوه لورې زه به هر څه ښه کوم هر څه به ښه شي هر څه به ښه شي پلاره هرو مرو به ښه کېږي مګر نن که دا واده وشي که نه نو هېڅ به هم ښه نه شي ته پوهېږې پلاره ما غوښتل چې په دې کور کې خپل یادونه پرېږدم او ولاړه شم مګر نن که مې د خپل مور او پلار سر ټیټ که او ولاړه شم که نه نو هېڅ به هم ښه نه شي هېڅ هم نه پلاره ترور جانې ډاکټر کاکا مې ویلي چې زما په څېر خلکو ته ډېره مینه ورکړي نو ډېر ژر به ښه شم کورنۍ مې ما سره ډېره مینه کوي دا زما پلار چې نن تاسې ټولو په وړاندې ژاړي او وزر کوي پوهېږي چې ولې ځکه چې زه د ډېره نازولې لور یم ما ته خپل ژوند وایي که نه نو بیا ته ولې د ژوند د قربانولو خبره وکړه پلاره ها دیواکر جانه ته پوهېږې چې زما پلار مې تر اوسه پورې په خپل ځان یوه روپۍ هم نه ده مصرف کړې او زما لپاره تر ټولو لوی ډاکټر ته فیس ورکوي او هو دا خو ما سره دومره مینه کوي که د ده له واسې پوره وای نو ده به غوښتې وای چې ما سره زما خسرګنۍ موسي مګر نن زما خسرګنۍ ده ته او دا زما مور ده زما د یوې کمې ښه کېدو لپاره نه پوهېږم چې څومره روژې نیولې دي او ما ته هم تل همدا خبره کوي چې خدای پاک ما ته کمای د دې لپاره راکړی
ځکه چې زما مور د زغملو وړتیا لري، ځکه چې زه په خدای پاک ډېره ګرانه یم. او دا د دې هسې خو ټوله ورځ راسره جنګ کوي، کله وسې پوره وای نو زما لپاره ټولې نړۍ سره جنګ کوي. او دا زما کوچنی شوب پوهېږي کاکا، کرکټ یې ډېر خوښېږي، مګر تر اوسه پورې د کرکټ بیټ یې نه ده اخیستی، ځکه چې د خپلې خور د واده دبکې ته خو ښه یې که نه لورې؟ زه بیخي ښه یم پلاره. دیواکر جانه، زه له دې واده نه ډېره خوشحاله وم، ځکه چې ما فکر کو چې زما د کورنۍ پروا کوي، د هغوی په احساساتو پوهېږي. مګر ته خو موږ ټول خفه کړو، او زما دې په خپل خدای قسم وي که ما ستا د ټیټې ونې پورې کلم خندلی وي، مګر نن زه په لومړي ځل پوه شوم چې ته په رښتیا هم څومره ټیټ یې. مګر د دې ځای نه ترور جانې، ما تر اوسه پورې ستاسې او د مور ترمنځ توپیر نه دی کړی، مګر زه په دې نه پوهېدم چې د بازار نه د اخیستو شیانو او د کوم چا د لور ترمنځ په توپیر نه پوهېږي. تاسې غلط ځای ته د انګور خوښولو لپاره راغلي یې، له کوم ځای نه چې تاسې ټول کالي اخلئ، د هغو کالیو اغوستونکي هلته نانځکې هم وي، د هغوی نه یوه خپله انګور جوړه کړئ. د کالو سره به هغه یو ځای نانځکه هم بېرته ورکړئ. خیر یوسئ، خیر دی، خواړه وخورئ بیا لاړ شئ، خوند به یې وګورئ، بېرته خو یې نه شو لېږلی. لورې ته خو ښه که نه؟ مورې د پیسو نه خو ډېر دوی زموږ اوښکې تویې کړې، او تا خو زه دومره کمزوري نه یم روزلې که نه؟ زه هر څه زغملی شم مورې، یوازې ستاسې مرستې ته اړتیا لرم.